خپل مسیر ته مو بدلون ورکړئ. مهمه نه ده چې څومره په غلطه لار راغلي یاست، بېرته وګرځئ او خپل مسیر ته مو بدلون ورکړئ. کله چې د پلار او یا هم هر هغه چا سره چې د ډېر عمر خاوند وي بحث کوئ چې غلط فکر لري او غلط شخصیت یې په ځان کې روزلی دی، نو ستاسې د استدلال په اورېدو سره به خپلې تېروتنې ته متوجه شي او قناعت به وکړي. خو یو څه چې هغوی ته د خپلو تېروتنو د اقرار او افکارو د بدلون اجازه نه ورکوي، هغه د تېر وخت سره د هغوی ژمنه ده. هغوی به دا فکر کوي چې څنګه خپلو هغو افکارو باندې سره کرښه راوکاږي چې عمر یې د داسې شخصیت او ذهنیت سره ژوند کړی دی. هغوی نه غواړي چې خپل ماضي سره خیانت وکړي، که څه هم تېر وخت او ماضي یې غلطه وي. د بیلګې په ډول ما سلګونه ټوکه کتابونه لوستلي او دې پایلې ته رسېدلی یم، نو څنګه کولی شم تېروتنه ومنم؟ دا به زما د مطالعې ماضي ته بې حرمتي وي. کله چې غواړئ یو کتاب مطالعه کړئ، څو پاڼې یې لولئ، متوجه کېږي چې درته په زړه پورې نه دی، خو بیا یې هم مطالعې ته دوام ورکوئ، ځکه یو څه برخه مو ورته لوستلې او باید بشپړ یې کړئ. فلم ګورئ، نوې برخې ته یې رسوئ، خو په زړه پورې او مفهوم لرونکی درته نه وي، خو بیا یې هم لیدلو ته دوام ورکوئ، ځکه ستاسې نیم ساعت یې ضایع کړی دی او باید بشپړ یې کړئ. مینېږئ، د خپل ژوند او ذهن کلونه مو ورته وقف کړي وي، په وروستیو کې متوجه کېږي چې په غلطه لار راغلي یاست او بیا هم دوام ورکوئ، ځکه ډېر څیزونه مو د هغه یا هغې په سبب له لاسه ورکړي وي. یوه ورځ یو اوږد واټن سره مخامخ شوم. باید د موټر له لارې تللی وای، خو موټر مې ونه مونده. په پلي ډول مې حرکت پیل کړ. نیمه لاره مې وهلې وه چې یو موټر را پیدا شو، خو بیا مې هم پلي تګ ته دوام ورکړ، ځکه فکر مې کوه چې که په دې مسیر کې موټر ته پورته شم، نو خپل نیم ساعت پلي تګ ته به مې بې احترامي کړې وي. یو ملګري مې د ویښتانو ژیل اخیستی و. کله یې چې کاروه، د ویښتو تویېدل یې لا پسې هم ډېر شول. ورته مې وویل، نو ولې یې کاروې؟ ویې ویل، پیسې مې پرې لګېدلې دي. دا ډول تېروتنې موږ هر یو په خپل ژوند کې لرو، خو فکر کوو چې دا منطقي او ښه کار دی او موږ خپلو ځانونو ته ژمن یو. که تر اوسه په غلطه وئ، دا د پرون او ماضي برخه ده. تېر هېر کړئ، پرېکړه وکړئ او په خپل ذهن او شخصیت کې انقلاب رامنځته کړئ، او که نه، د داسې تېروتنو دوام د ناپوهۍ او جهل مرکب او ټولګه ده. مهمه نه ده چې څومره غلطه لار مو وهلې ده، بېرته وګرځئ او خپل مسیر ته مو بدلون ورکړئ.